د کلي کې جنۍ ده زما خوښه د لالا باور وکړه زما په زړه کې خښه د لالا او لالا مور مې ورولېږه په بر کلي کې کور دی په با مې کشمالي دي دا یې نښه د لالا او یو مشره بله کشره منظومۍ ده پکې دا په زنه شین خال په مخې زخه د لالا او دا زه چې خرابېږم ورځ په ورځ تورېږم توی کړي مې وجود نه پسې غوښه د لالا دا زه چې خرابېږم ورځ په ورځ تورېږم توی کړي مې وجود نه پسې غوښه د لالا ګودر ته د روانه د امزولو سره ځي دا خوري چې تندکونه ماته مخه د لالا او بنګړي ورنه غوښتي وو او اس ورله رانهوړل تنها سره په جنګ د کینه کښه د لالا. سلامونه ملګرو، ګل زمان بېقرار یم د خپلې پاڼې ګل زمان بېقرار نه تاسو سره نیغ په نیغه یم په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ او د صحت په جامو به قدرمنو یاد دی وي زمونږ دغه هڅه وي دغه زیار وي د شاعرانو و ادیبانو لیکوالانو ملګرو سره ناستې کوو ستاسو دپاره د هغې په ژوند په فن او په شاعرۍ باندې خبرې کوو. په همدا خپرونه کې راسره یو ځل بیا په دویم خپرونه کې راسره ناست عباس تنها صاحب یاد دی وي چې عباس تنها صاحب موږ سره مخکې هم یو ځل خپرونه شوې ده نو وخت مناخلم وخت هم نازک دی نو تنها صاحب ته پروګرام بیا کړی او ستړي مه شئ تنها صاحب یو ځل بیا درته کړی او ستړي مه شئ. ډېره مننه ګل زمان صاحب تاسو ته هم ستړي مه شئ هرکلی وایم چې دومره لرې ځای راغلی په دغه پروګرام کې موږ دویم ځل لپاره موقع راکړه ډېره مننه. ډېره زیاته مننه تنها صاحب د خبرونو به تېرېږو وخت ډېر نازک دی نو ملګرو به تمه چې تنها صاحب به موږ ته شعرونه وایي نو به زه وایم چې شعرونه او غزلې ورته شریک ښه سمه ده څو شعرونه دي چې اوس به راورانه وي خو خدای خیر کو اوس به راورانه وي خو خدای خیر کو ډېره به ګرانه وي خو خدای خیر کو دنیا به وي خو زه به نه وې دلته پاتې به ما نه وي خو خدای خیر کو کولی دومره انتظار نشمه کیدای شي لاړ شمه ایثار نشمه کولی دومره انتظار نشمه کیدای شي لاړ شمه ایثار نشمه یا کعبه تا وکه یا کور د جانان خدای مانځه کې ګنهګار نشمه یا کعبه تا وکه یا کور د جانان خدای مانځه کې ګنهګار نشمه او ماله یولس رونه مه راکوه ورنه کوهي ته ورګزار نشمه زما نصیب په داسې ځای کې وکړه چې پکې ټول عمر بیمار نشمه داسې ژوند مه راکوه نه یې غواړم چې د پښتون ولس په کار نشمه. ډېر ښه شعر دی داسې ژوند مه راکوه نه یې غواړم چې د پښتون ولس په کار نشمه بې لارې خلک به په لاره نه کړم اباسه خپله چې په لار نشمه. او دغه غزل دی چې د کمي زیاتي بخښنه نه وي غزل دی خلک خیمې جوړوي کور نه کوي ولې چې یو بل ته پیغور نه کوي او وطن له کار کوي شریکه باندې تا کړي ما کړي دا نور نه کوي وطن له کار کوي شریکه باندې تا کړي ما کړي دا نور نه کوي پښتون اوس جنګ په قلمونو کوي ځان له سر نه ماتوي زور نه کوي. قرار صاحب پښتون اوس جنګ په قلمونو کوي ځان له سر نه ماتوي زور نه کوي تقدیر په زور هم بدلولی شي خو دوی خاموشي خوښوي شور نه کوي. بیا وایه ډېره مننه تقدیر په زور هم بدلولی شي خو دوی خاموشي خوښوي شور نه کوي ورور مې ګریوان کې ښکته کړی دی سر زما لمنه ځکه ور نه کوي ورور مې ګریوان کې ښکته کړی دی سره زما لمنه ځکه ور نه کوي اباسه دا ځل مې بدلون کړی دی غزل مې سور کوي که سور نه کوي اباسه دا ځل مې بدلون کړی دی غزل مې سور کوي که سور نه کوي ګل زمان صاحب ستا خبرو کې خواږه ما کې ختم شو ترخه اوف یو د سپین مخ مکمل ها د ګل په تور زلفان پراته ډېر ښه دی یار یو د سپین مخ مکمل ها د بل په تور زلفان پراته اوف ننګرهار ته یم په لاره پېښور پسې مې زړه ننګرهار ته یم په لاره پېښور پسې مې زړه اوف چرته ځمکه و اسمان یو چرته زه او چرته ته په شعرونو کې درانه اوف د عباس سر کې مازغه ډېر ښه تنها صاحب غزل کې لږ زیاتی شوی دی خو رنګ مې تور دی او کسوري ملالیا خو بس تا پسې رنځوري ملالیا او نورو خلکو باندې درون لکه د غرم صرف ستا په مخ کې بوري ملالیا نورو خلکو باندې درون لکه د غرم صرف ستا په مخ کې بوري ملالیا تا پسې به لیونی زه دومره نه وی خو دې زړه نه مې مجبوري ملالیا تا پسې به لیونی زه دومره نه وی خو دې زړه نه مې مجبوري ملالیا او که د مینې محبت نه ډک ژوند غواړې نو بیا زه درته ضروري ملالیا چې
چې د بل شستا په وجه ستا باس هم په تنها اوس مشهوري ملالي واه واه ډیر ښه تنها صاحب شیرونو کې د ډیر بیتونو کې د بنګړي یادېږي څه مشکل لري دا خبره بس دا خبره لږ دا پوښتنه ډېرو ملګرو کړې ده او د دې جواب دغه دی بس چې بنګړي ښه دي مړه څنګه لکه خوښېږي مې کنه خو غزل مې دی وایي دې کې بیا غون مطلب پروت دی زمونږ دا ناخواله زړونه مات دغسې دي بیخي د جوړېدو نه د میرات دغسې دي او غزل کې که بنګړي ماتومه خلک خفه کېږي حق ته ګوته نیسمه حالات دغسې دي غزل کې که بنګړي ماتومه خلک خفه کېږي که حق ته ګوته نیسمه حالات دغسې دي او د امن برکت دی وړه په 1000 بوجۍ شوه که ستاسو حکومت کې ګمرکات دغسې دي او د سپین مخ نه د سپینې خولې داسې راسسیږي قسم دی له قسم د بې رشاد دغسې دي جنرال قاضي والي وزیر افسر ټول را خبر کړي دا بعضې ډوډۍ د خیرات دغسې دي زمونږ نه لاره ورکه ده په یو دوه کې حیران یو اواز شته ذهنونو کې خیالات دغسې دي ډېر ښه تناسب ډېر ښه مور ورته وایي هر وخت مخوره دا چڼې لوري ګینې د دې ځای نه د ولم په پڼې لوري او دومره خوږی چې مې خولې درله اوبه کړلې مړ یو کپ راله راکړه د مڼې لوري او زه درله وایم چې راجوخته شئ غاړه راکړه او تا راله جام لاس کې نیولی د کڼې لوري او ته چېرته ځې ته ودرېږه خبره شو رایاده تا چې ما له ویلي وو چې غاړه به در کومه او که یاد دې شي د خولې ذکر دې هم ورسره وکړو چې بیا راشم باسه دغه دواړه به در کومه ډېر ښه دی ډېر زیات ښه